چېرته جوماتونو کې چېرته مدرسو کې نو دا به انشاءالله موږ دوباره تاسو ته ښایو د دې نه یو زبردست قرآن پاک دوباره جوړ شي الله دې وکړي چې دا دې مشرانو کم تکلیف وکړو موږ سره دا قرآن پاک یې موږ ته حواله کړ او دې پسې موږ رالو دا دې الله په ریاکارۍ کې نه راولي دا دې الله په دکلاوه کې نه راولي الله دې د خپل رضا سبق وګرځوي د دې په ذریعه دی د دې د خدمت په ذریعه دی الله زموږ نه راوستي عذابونه هغه په شا کړي دوستانو نن چې موږ وهل خورو زموږ په کور کې برکت نشته زموږ په بچو کې حیا پاتې نشوه موږ چې د قرآن خدمت ونه کړو قرآن نه په بوجو کې بند پاتې شو دوستانو دا چې څومره قرآن پاک پراته دي که نه جي نو دا جوړیږي دا ضایع شوي نه دا جوړیږي خو دا لغونه کې تعاون غواړي لغونه کې مرسته غواړي د هغې په تعاون سره به دا انشاءالله مرمت کېږي دې ته به ښکلی کورینګ کېږي دا به جوړیږي په یو قرآن پاک باندې څومره خرچه راځي اندازتا نارمل خرچه 120 روپۍ راځي جی اوس پهله به 110 اخیستې نو پرون چې مو سره خبره وشي تاسو راسره وویم جی نو ما ته اوس لږ دغه ګران شو رکسي نه و 120 پر راکې مو سره خو دې لږ تیز خبرې مو کې مې ځکه چې تاسو له گزاره کوئ دا هم قرآن پاک دی تاسو هم نه وایي زموږ باقي گزاره نه کېږي نو ما ته 120 روپۍ په نارمل خرچه راځي جی اوس او کوم چې تجوید والا دی په هغې باندې 200 راځي دې کې چې غټ قرآن